وساتو. داسې ډېر خلک دي چې هغه پیک اکاونټ جوړوي او بیا یې خلکو ته د میسنجر یا واتساپ له لارې لینک سینډ کوي. په هغه لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو هغه تاسو نمبر او پاسورډ غواړي. چې کله مو نمبر او پاسورډ ورکړ نو دا ټول هغه کس ته ورځي او په اسانۍ هغه کولی شي چې ستاسو ايډي هیک کړي. نو د دې د مخنیوي لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او د اډبالپل مینوال دې دا طریقه ضرور اجرا کړي، د دې لپاره چې تاسو څومره هم تھرډ پارټي موډیفیکیشن استعمالوي لکه لالو باکس، فوټبال، پول ګایډلاین ټولز او داسې نور، نو مینی کلیپ کمیونټي به ستاسو اکاونټ نه بین کوي. نو ویډیو تر پایه وګورئ او له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. نو زه د ویډیو پر طرف ملګرو اول به تاسې لاړ شئ فیسبوک ته. په فیسبوک کې دغه کونج کې 3 لاینونه دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغه نه وروسته لاندې راشئ، دلته یې لیکلي دي سیټینګ اینډ پرایویسي، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو سره دغسې یو انټرفیس کولاویږي، لاندې به راشئ سیکیورټي اینډ لاګین، په دې باندې کلیک وکړئ. په سیکیورټي اینډ لاګین باندې چې کلیک وکړ نو لاندې دلته لیکلي دي 2 فیکټر اتنټیکیشن. 2 فیکټر اتنټیکیشن یوز 2 فیکټر اتنټیکیشن، په دغه باندې کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړو دلته درته وایي چې هیلپ پروټیکټ یور اکاونټ، بیا درته وایي سلیکټ ا سیکیورټي میثود، یعنی د حفاظت یو طریقه خوښه کوي. که غواړئ چې ګوګل یا جیمیل ته درته میسیج راسي او کنه خپل نمبر ته موبایل کې چې کوم نمبر استعمالوي نه هغه ته درته میسیج راسي، زه ورته وایم چې نه ماته دې موبایل نمبر ته ټیکسټ میسیج راشي. په دې باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو ورپسې ووایي. بیا دلته درته وایي چې خپل نمبر خوښ کړه، که تاسو سره 2 نمبري او که 1 نمبري نو هغه 1 نمبر به ورته خوښ کړئ نو کنټینیو ورپسې ووایي. چې کنټینیو مو وایي بیا تاسو ته دلته هغه نمبر ته کوډ راځي، این دغه کوډ راغی، زه دغه کوډ اوس ورکوم 2250 نو دغه کوډ به تاسو ورسینډ کوئ، کنټینیو ورپسې وایي. چې سیو مې که نو ستاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن از آن، دغه طریقه ستاسو وشوه، دا ډن به ورپسې ووایي. چې ډن مو ووایو نو ستاسو اکاونټ اوس محفوظ شو، یعنی هغه هیکر چې تاته د میسنجر یا واتساپ له لارې لینک درلیږي